در افغانستان، جایی که فرصت‌ها و چالش‌ها در هم تنیده‌اند، آژانس خبری رویداد به عنوان یک صدای مستقل و آزاد در کنار انعکاس رویدادهای جامعه و اطلاع رسانی دقیق از اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای مردم به گونه اختصاصی بر روایت داستان‌های موفقیت و خلاقیت زنان و جوانان در حوزه‌های تجاری، کارآفرینی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی پرداخته است. موږ له یو کوچني او ژمن کاري ټیم سره یو ځای د یوې موخې لپاره د رویداد بنسټ کېښود. نن هم هغه ته ژمن یو. هغه د افغانستان د نوي نسل او ځوانانو او ښځو هڅونه د دوی د ابتکاراتو خپرول او پیاوړتیا وه. اوس هم د خپلو شخصي او ډیرو کمو امکاناتو له لارې دا رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکوي. رویداد نقطه عطف برای عبور جوانان از پل‌های ناامیدی به سوی روشنایی است. رویداد خبري آژانس د عامه افکارو د جوړولو، د ښځو او ځوانانو په ګډون د پټو استعدادونو د روښانه کولو لپاره ژمن دی. جوانان و زنان با آنکه با چالش‌های توسعه‌ای و تکنیکی ناشی از تکان‌های اقتصادی مواجه‌اند، تلاش‌های زیاد در خصوص کنار آمدن با چالش‌ها، تقویت تشبثات کوچک و متوسط، همچون تأسیس فابریکه‌ها، مراکز آموزشی و کارگاه‌های تولیدی و ایجاد شغل برای دیگران انجام دادند. هدف از ایجاد کلینیک ما کمک به مردم ما می باشم. کمک به مردم، کمک به کسایی که مشکل دید دارن، مشکل بینایی دارن. زموږ یوازینی هدف دا ده چې د ښځو لپاره کار وکړو، کومې نجونې چې له تحصیله پاتې د هغو لپاره کار وکړو، ځکه اوس مکتبونه نشته او یوازینی هدف زموږ دا ده چې دوی په خپلو پښو ودرېږي. رویداد خبري آژانس د پرمختیایي فعالیتونو د منعکسولو، د هندارې په توګه د متشبثینو هڅولو او په دوی کې د هیلو غوړولو لپاره د ځوانانو او ښځینه متشبثینو وړتیاوې انځوروي او هڅه کوي چې په هیواد کې د خصوصي سکتور ودې او پراختیا ته لاره هواره کړي. 3 کاله کې دلته کار کوم او لومړی چې راغلم په هیڅ نه پوهېدم. د 3 کاله کې چې ډېر شیان مې زده کړي دي، خو مکدوزي مدرسي او غواړم چې یو وخت راشي چې خپله هم یو شرکت واس کړم. ما چې کله دغه یو فکر پیدا کو چې زه کاروبار شروع کړم، نو هیله او هدف مې دا و چې زه د ملک خلکو ته خدمت وکړم. ما چې داسې هره برخه راولټوله، نو هغونه خدمت، هغونه ضرورت چې د ملک په تعلیمي او تحصیلي برخه کې و، بل داسې برخه نه وه. نو په همغه اساس ما په تعلیمي او تحصیلي برخه کې له اول نه تر هغه حده پورې مې چې هغه وخت که سرمایه درلودله، سرمایه گذاری می وکړه. دخترای گفتنیم است که هیچ وقت به هیچ چیز تسلیم نشوند، چون اگر آدم تسلیم شود اصلا هیچ چیز پیش نمیره. خبرگزاری رویداد روایتگر توانایی‌های جوانان کشور است. رویداد د یو شمېر کلتوري شخصیتونو، هنرمندانو او لیکوالانو د فعالیتونو په مستند کولو سره هڅه کوي چې د دوی په منځ کې خلاقیت او نوښت پیاوړی کړي. دلته هنر د یوې ګډې ژبې په توګه بېساري کیسې بیانوي. یک کتابم که در بازار ارائه شده ای که مردم در حال خریداری از کتابم هستند و کتاب دوم هنوز هم به چاپ نرسیده، ولی انشاءالله که منتظر باشین که بخیر به چاپ برسد. فقط کسایی که در این رشته پای میمونن در رشته نقاشی و شروع کردن میخواین که درگیر به نقاشی شون، فقط میخوایم که حوصله داشته باشن و حوصله کنن که بتونن به جای برسن. میدان رقابت همیشه هست و از این نگاه همیشه کوشش کردیم که خود اگر نتونستم به بالاترینش برسانم در حد وسطش داشته باشم. خودم رویداد خبري آژانس په افغاني ټولنه کې د هیلو غوړولو په لټه کې دی.
خبرگزاری رویداد جهت ترویج فرهنگ ورزش در جامعه با پوشش رویدادهای ورزشی و برجسته سازی ورزشکاران کشور پرداخته است. ورزشکاران کشور با تلاش و پشتکار نماد امید و اراده در برابر چالش ها هستند. پلان ما برای آینده است که برای کشور ما افتخار کسب کنیم و بتانیم که مردم ما را به یک روز حداقل اگر باشه شادشان کنیم و بتانیم یک قهرمان خوب به کشور خود و افتخار کشور خود شویم. غواړي چې نوې کرکټ ته مخه کې مسلکي کرکټ ته مخه کې هغه باید اکاډمۍ ته راسي. اکاډمۍ کې روزنه د بیټینګ برخه کې بالینګ برخه کې ورسره د فیلډینګ برخه کې د روزنه ترڅو د هغه آینده روښانه شي. بې له شکه چې د هر ټولنیز نظام وده او سرلوړي د هغې ټولنې د غړو عمومي مشارکت او ټولنیز پیوستون په رڼا کې ممکنه ده. د دې ارزښت په پام کې نیولو سره رویداد خبري اژانس د بیلابیلو مناسبتونو لکه د ژورنالیستانو، ښځو، ځوانانو او د کتاب نړیوالې ورځې په اړه د خلکو او د ټولنې د بیلابیلو برخو څخه د لیکلو او انځوریزو پیغامونو د اسانتیاو راټولولو او خپرولو له لارې د باورونو او ارزښتونو ترمنځ توازن او همغږي رامنځته کوي. کتاب یگانه شی دی چې یو انسان موفقیت ته رسوي او کتاب هغه شی دی چې همیشه له یو انسان سره وي. کتاب هر برگش مانند یک روح است که آدم به دنیای نور و روشنایی راهنمایی میکنه. رویداد د ټولنیز پیوستون او د عمومي ګډون د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کړي او د دا ډول فعالیتونو دوام ته ژمن دي. آژانس خبری رویداد به عنوان یک رسانه دیجیتالی با در نظر داشته وضعیت موجود و واقعیت‌های عینی در کشور و با تلاش‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ایش در راستای خلق امید و ایجاد انگیزه میان اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان و جوانان تلاش نموده و متحد بر ادامه آن می باشد. رویداد خبری اژانس په ټولنه کې د پټو استعدادونو د رابرسېره کولو هنداره. رویداد با امکانات خیلی محدود اما بر ادامه برجسته سازی و انعکاس صدا و فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی زنان و جوانان افغانستان با در نظر داشت شرایط موجود در کشور متحد است. رویداد په هیواد کې د پیښو، شخصیتونو او نویو افکارو انعکاس کوونکی. رویداد بازتاب دهنده رویدادها، شخصیت‌ها و اندیشه‌های نوین در کشور